بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. په کابل کې د معتادینو درملنې په زر بسترېز مرکز کې شاوخوا 115 تنه روږدي له 3 میاشتنۍ درملنې وروسته نن بېرته خپلو کورونو ته وسپارل شول. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت ملکي مرستیال الحاج مولوي عبدالرحمن قسیمي وویل چې اسلامي امارت د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی او په نشهیي توکو روږدو کسانو ته یې په خطاب کې وویل تاسو نیکمرغه یاست چې نن روغ شوي یاست او عادي ژوند کوئ. بیا تاسو نوی ژوند پیل کړ، عبادت وکړئ او الله تعالی یادونه وکړئ. اول غواړم د دې وضاحت وکم چې امارت چې کله فتح راله امارت قایم سو نو د معتادینو د برحالي یا د معتادینو د پاره د صحي مراکزو د حمایمي مراکزو د پاره ډیره توجه وکړه. هر سړی به دا سوچ کوي چې مخکې هم حکومتونه وو، مخکې هم یو حکومت وو، هغه وخت کې دې شي ته چا توجه نه وکړه، نه حمایوي مرکز و او نه چا پر دغه مسلمانانو زړه وسوځئ، نه د دوی دپاره د یو خدماتو سوچ او